د موبایلونو هټیوال او کابل ښاریان د کورنۍ چارو وزارت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې په هیواد کې د خلکو ټلیفونونه راجستر کوي. محصل هستیم و یک شماره تماس از خودگی و یا دوستان خود. د موبایلونو هټیوال خوښ په دې دي چې اوس د کومې اندېښنې پرته هغه ټلیفونونه اخیستلی شي چې خلک یې ورباندې پلوري. ببخشندگی ضرور است از طرف امارات اسلامی چیز شده تذکره اصلی تان است. دوی زیاتوي وړاندې به زیات ټلیفونونه د غلا وه چې له اخیستلو سره به یې له ګڼو ستونزو سره مخ کېدل، خو اوس په ډاډه زړه ټلیفونونه اخیستلی شي. موږ ته مشکل نه وي او مشتری ته مشکل نه وي. اوس که موږ نه مشتری موږ نه موبایل اخلي په ډار اخلي، دا ولا د غلا ونه خېږي، دې کې کوم مشکل نه وي. موږ چې مشتری نه موبایل اخلو موږ هم په ډار اخلو، ولا دا کس د چا په تندي خو نه دی لیکلی چې ته روغ یې که ته ناروغ یې، ته غل یې که ته روغ سړی. موږ یې اخلو په ډار اخلو، تذکره مکمل اسناد اخلو، هغه باوجود هم موږ په ډار موبایل اخلو ځکه چې هغه معلومات نه کېږي چې ته څنګه سړی یې. او دا د غلو دپاره او د خلکو دپاره دا ډېر یو ښه اقدام ده ځکه چې د غلو مکمل مخنیوی دی کې نیول کېږي. اکثره کم سوچ کړی ولو څوک به یې په چاړه والي او څوک به یې ویشتی ولو، حتی د 1500 افغانیو دپاره یا د ساده موبایل دپاره به مې موږ یو وطنوال مړ کېدلو. او اوس چې موږ موبایل یې خلو مکمل موږ سره د وزارت د خوا نه پاڼې راکول شوي دي، امر د تذکیره، ادرس، نومونه، حتی چې ګوتم ترې نه لګوو، د عکس هم ترې نه اخلو. د موبایلونو هټیوال وایي د کورنۍ چارو وزارت د انتک ادارې له لوري د راجستر فرمې ورکول شوي او هر هغه کس چې ټلیفون پلوري راجستر کیږي او وروسته له راجستر څخه ټلیفونونه اخیستل کیږي. بسیار یک اقدام نیک است. بسیاری وقت ما هم بر میخوریم با کسان مشکوک و بعضی وقتا تا پای ما دخیل میشه در قسمت خریداری و فروش موبایل. دیگه بسیار یک اقدام نیک است و یک اقدام خدا کنه که یک سهولت بر دکاندار هم ایجاد بکنن که باز در اون قسمت دکاندار بی‌طرف بانه. خو 90% به زه چې کله اوس مستعمل موبایل اخلم ډېر مطمئنه یم چې انشاءالله اول خو داسې کس نشته چې دا موبایل راوړي د غلا یې په ما یې خرڅ کړي، ځکه هغې سره باید اصلي تذکره موجوده وي، د هغې عکس وي. او یو د مهمه خبره بله چې په دې پروژه کې ده، یو د اقاربو نه مثلا د ده کوم خپلوان ده یا پلار یا ورور ده ته زنګ وهو موږ تر څو زنګ وهو او مطمئن سو چې وروره دغه سړی دا موبایل خرڅوي، هیا دا ستا ورور یا ستا زوی دا خرڅ کړي خرڅ یې نه کړي، دا د خپل موبایل ده، نو پوره معلومات اخلو. کابل ښاریان وایي د ټلیفونونو د راجستر سره به د هغو غلو مخه ونیول شي چې په لارو او کوڅو کې له خلکو څخه به ټلیفونونه په زور اخیستل. بسیار یک پروسه مهم است به خاطر از اینکه کس حال موبایل کس دزدی کردن نمیتونه، به خاطر از اینکه آیمی داره و یک حتما وزارت داخله پیدایش میکنه، به خاطر از هیچ دزدی که هر چیز به امنیت خود افغانستان هم بسیار خوب است. د کورنۍ چارو وزارت د انتک اداره وایي د ټلیفونونو د راجستر کولو په دې سیستم کې نوي او زاړه ټلیفونونه دواړه شامل دي. له دې اقدام څخه یې موخه د هیوادوالو د ګرځنده ټلیفونونو ساتنه ده. موبایلونو د راتګ او د دوی واردول افغانستان ته د موبایلونو او په څنګ کې موجوده موبایلونه چې په کوم افغانستان کې دي، په دې ارتباط باندې د تخنیکي او اپراتیفي انټک ریاست، د اترا محترمه اداره او د سکوډا محترمه اداره د ټول سره ناست دي، مجالس ممنولي دي او په ډېر نږدې آینده کې انشاءالله په افغانستان سطحه کې څومره هم ایمیانې واردېږي نوي او کوم چې موجوده دي دا به په داسې یو مشخص سیستم کې ثبتېږي لکه څنګه چې سیم کارټونه ثبتېږي. او راغله د ثبت موضوع، د ثبت موضوع موږ په مشخص یو سیستم چې هغه MTS په نوم یادېږي، موبایل ټریسینګ سیستم، په هغه باندې مو کار روان کړی ده او انشاءالله زر تر زره به بازار ته وړاندې سي او د موږ ګران هیوادوال تجاران او بالخصوص هغه د موبایل پلورونکي هغوی دپاره به ډېر یو ښه منظم، ډېر یو اسوده سیستم وي. دغه اداره زیاتوي د ټلیفونونو د راجستر کولو پروسه په ټول هیواد کې د تیر یوه کال راهیسې پیل شوې او ګڼ شمېر هغه غله یې هم نیولي دي چې له خلکو څخه به یې ټلیفونونه غلا کول. د پروسې د ثبت فورم، د ثبت فورم دغه کومه پروسه ده الحمدلله ټول ولایتو کې ده، 14 ولایتو ته په هماهنګۍ او همغږۍ د امنیه قمندانیو د هر ولایت او د انټک ریاست یو امریت چې په ټولو قمندانیو کې فعاله ده، د الکترونیکي جرایمو په نوم موږ امریت لرو په هره قمندانۍ کې چې هغه هغوی ته فورمونه شریک شوي دي او ټولو دکاندارانو ته په ټولو ولایتو کې د دوی مسؤلیت او مکلفیت ده چې دا فورمونه هغوی ته ورسي.
د انتاک ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 1 کال په موده کې تر دې مهاله 200 غلا شوي ټلیفونونه خپل مالکینو ته سپارلي دي او دغه پروسه په ټول هیواد کې دوام لري.